سلامونه او احترامات قدرمن دوستانو. نن موږ تاسې د ارواپوهنې یا روانشناسي مضمون کې په هغه موضوع باندې بحث کوو چې سرلیک یې دی په ځان باندې باور. ډېر ماشومان موږ تاسې ګورو چې هغه ډېر بې جرأته وي، ډېر ډارن وي، ډېر وهمجن وي. حتی داسې که چیرې لوی هم سي، ځواني دورې ته هم ورسېږي، دوی په ځان باندې باوري نه وي، ډېر وهمناکه وي، ډېر وهمجن وي او ویرېږي. هر کار کولو څخه دوی ویرېږي. دغه کوم لاملونه دي، کومې وجې دي چې موږ تاسې داسې حالت سره مخامخ کېږو یا ویرېږو؟ نو په ځان باندې باور په هکله باندې شکسپیر یو عالم د هغه وایي چې ما ډېر منظرې لیدلې دي، ډېر حالتونه مې لیدلي دي، ډېر ځایونه مې لیدلي دي، خو تر هغه حالت چې یو ماشوم په ځان باندې باوري ووینم، تر هغه حالت ماته ښه منظره او ښه حالت یا ښه خوندور وضعیت نه وي. یعنې هغه حالت ماته ډېر په زړه پورې وي چې کله یو ماشوم په ځان باندې باوري ووینم. نو که چیرې موږ تاسې غواړو چې یو ماشوم په ځان باندې باوري کړو، هغه ته آینده کې هم کولی شي چې په ځان باندې باوري واوسي او ښې پرېکړې وکولی شي، ښه کارونه سرته ورسوي. نو دې لپاره موږ تاسې به راځو په ځینو مسایلو او ځینو نکتو باندې به بحث کوو. تاسې به لیدلي وي چې اکثره خلک چې مثلا ډېر پرمختللي وي، ډېر رسېدلي خلک وي، ډېر پوهان وي، د هغو ترمنځ ګډه نکته څه شی ده؟ د هغو ترمنځ ګډه نکته دا ده چې هغه د هغو د بریا لپاره ګډه نکته څه ده؟ هغه په ځان باندې باوري کېدل دي. نو په ځان باندې باوري کېدلو لپاره موږ تاسې راځو، ځینې نکته دي، ځینې حالتونه دي، هغه موږ تاسې لولو. که څه هم موږ تاسې وایو چې دغه یو ذهني عمل ده، دا په ځان باندې باوري کېدل یو ذهني کیفیت ده. د دې شتون یا نه شتون موږ تاسې انسان په ژوند باندې ډېر زیات تاثیرات لري. انسان په ژوند کې ډېر تاثیرات لري او تاثیرات ورباندې اچوي. که چیرې تاسې غواړئ چې خپلو ماشومانو کې باور پیدا کړئ، او نو راځئ موږ تاسې د یو څو نکات دي، هغه به موږ تاسې سره شریک کړو. لومړی له ماشومانو څخه په خپلو کارو کې مرسته وغواړئ. کوم کار تاسې سرته رسوئ، کوم کار کوئ، هغه کې له خپلو ماشومانو څخه هم مرسته وغواړئ، هغه هم په دې کار کې درسره شریک کړئ. دوهم، ماشومان خپل کار ته په خپله پرېږدئ. کوم کار چې دوی سرته رسوي، هغه دوی خپل کار ته دوی پرېږدئ چې دوی په خپله باندې سرته ورسوي. البته په ستونزمنو کارو کې ورسره یوه اندازه مرسته وکړئ، کومک ورسره وکړئ، پام ورته کوئ. داسې نه چې خپل مخ ته پرېږدئ، نه، پام تر نظر لاندې ساتئ، خو یوه اندازه په ستونزمنو کارو کې بیا یوه اندازه کمه اندازه مرسته هم ورسره کوئ. دلته به دوی په خپل ځان باندې ډاډه سي، په خپل ځان باندې باوري سي چې یو کار زه هم سرته رسولی شم. دریم، ماشومان سهوې کولو ته پرېږدئ. ماشومان پرېږدئ چې سهوه وکړي، غلطي وکړي، ځکه چې دوی له دې سهوې کولو څخه زده کړه کوي. نو سهوې ته یې پرېږدئ چې یو کار غلطي هم ځینې وشي، خوشکه مه ورته کوئ، ورته په قهر کېږئ مه. نو ځکه چې دوی سهوه وکړي، بېرته هغه دوی اصلاح کولی شي. نو د سهوې کولو ته پرېږدئ تر څو پورې دوی په آینده کې نور هم په ځان باندې باوري شي او د سهوې څخه دوی زده کړه ترلاسه کړي. څلورم، دوی خپلو پرېکړو کولو ته پرېږدئ. یو پرېکړه چې کوي، هغه پرېږدئ چې دوی دغه پرېکړه وکړي. د خپل ځان په هکله باندې پرېږدئ چې دوی پرېکړه وکړي. څو په دوی کې د پرېکړې کولو وړتیا پیدا شي، په ځواني کې هم بیا دوی وکولی شي چې د یو ښه کار، د یو غټ کار سرته رسولو لپاره هم دوی په ځان باندې باوري واوسي او پرېکړه وکولی شي. پنځم، هغوی پلان جوړولو ته پرېږدئ. هغوی په پلان جوړولو باندې عادت کړي، تر څو پورې د یو کار په هکله باندې تصمیم ونیولی شي، یو پلان ونیولی شي. دا کار باید زه په څه ډول سره سرته ورسوم، په کوم حالت کې سرته ورسوم، په کوم وخت کې سرته ورسوم. دغه شیان ډېر اړین دي. شپږم، د ماشومانو روحیات ځان ته معلوم کړي. دوی کوم ډول عادت لري، کوم ډول طبیعت لري، دغه شیان ځان ته معلوم کړي. اووم، هم ماشومان د هغوی ښو نکتو او ښه والي سره اشنا کړي. کومې ښه نکتې، ښه پوینټونه، ښې خبرې چې په دوی کې دي، له هغو سره یې بلد کړي، له هغو سره اشنا کړي، تر څو پورې په آینده کې هم دوی په دغو ښو نکاتو باندې عمل وکړي او هغه نور هم په مخ کې په هغه نور هم ښه عمل ورباندې وکړي. اتم، ماشومانو ته د پیسو حساب او کتاب ور وښیاست. ماشومان چې کله یو پیسې مخته پرتې وي، پیسې ورباندې حساب کړي، څومره پیسې دي، څومره روپۍ دي، یا همدارنګه یو حساب کتاب ورباندې وکړي چې دا پیسې له دې سره جمع کړه، دا له هغه سره کېده. په دغه طریقه سره پیسو له حساب کتاب سره هم بلد کړي. بل هم نهم، ماشومان کله ناکله بازار ته بوځي او
د دوی په مرسته یو څه سودا هم وکړي. بازار ته سره بوځي، د دوی په مرسته باندې 100 روپۍ ورکړي چې هغه شی ته راواخله، هغه سودا راواخله، هغه کار وکړه. نو دلته به دوی هم په ځان باندې نور هم باوري شي او له دې ژوند له چارو سره به هم بلدتیا پیدا کړي. لسم، ماشومان مو د ځینو کاریګرو او مامورینو سره مخامخ کړي. هغه تکړه کاریګر، هغه مامورین چې وخت یې تېر کړی په یو اداره کې، له هغو سره مخامخ کړي تر څو پر له هغو سره هم دوی لیده کاته وکړي او هغه د خپلې تجربې له دوی سره شریک کړي. د دوی دغه ماشومان د هغو مامورینو د هغو کاریګرو وضعیت وویني چې دا په کوم حالت کې کار لري، په کوم حالت کې دي. نو دغه هغه نکات دي چې یو ماشوم په ځان باندې باوري کولی شي. چې کله ماشوم په ځان باندې باوري شو، په ماشومتوب کې هغه به تر عمر تر پایه پورې په ځان باندې ډاډه وي، په ځان باندې به باوري او ډېر تکړه به وي، ډېرې ښې پرېکړې به کولی شي، ډېر ښه کارونه به سرته رسولی شي. نو دغه نکاتو باید موږ تاسې متوجه واوسو او خپل ماشومانو ته متوجه سو تر څو پورې هغه کې موږ تاسې ښې وړتیاوې پیدا کړو. په هغو کې ډېرې وړتیاوې شته، ډېر ښه استعدادونه شته، خو هغه پټ کړي. که چیرې موږ تاسې له دوی سره یوه اندازه کار وکړو، هغه استعداد په دوی کې موږ تاسې رابیدارولی سره پورته کولی شو. نو باید موږ تاسې خپل ماشومانو ته متوجه واوسو او هغوی په ډېرو کارو ته موږ تاسې ښو کارو ته وهڅوو، له هغو سره موږ تاسې کومک وکړو. که چیرې موږ تاسې له ماشومانو څخه د لویو خلکو کارونه غواړو چې هغه دې مثلا لکه لوی خلکو داسې کار سرته ورسوي، ولې هغه ماشومان دي په دې حالت کې. نو موږ تاسې باید د لویو کسانو د لویو خلکو کار ځینې ونه غواړو، غوښتنې ځینې ونه کړو، بلکې دوی پرېږدو د خپلو کارو ته. په خپلو کارو کې دوی نور هم موږ تاسې مرسته ورسره وکړو، پرمختګ ورکړو. مننه.